دنیا کې هر څه د امکان په دایره کې اوسي. هر څه ممکن د آن اوبو څخه هم اور جوړیږي. مرګ او ژوند دواړه یو پر بل د بدلېدو جوګه دي. ځینې زخمونه شته د مالګو په ټکور جوړیږي. خو ته دا منې چې له تا پس مې زړه ته لار وکړي څوک؟ اسمان کې دی شي یوه ورځ د ځمکې ځای ته راشي، ځمکه شي پورته او پر سر باندې مو ودرېږي. سمندر ټول د یوه تږي لپه ډکه نه کړي، لمر د شبنم د سپینو څاڅکو په څېر وورېږي. خو ته دا منې چې باران اوري زه تا یاده نه کړم؟ دا هم ممکنه ده، زه هیڅ شک پکې نه کوم چې سا مو ووځې له رګو، د باندې ژوند وکړي، څېره مو بیرته تورې خاورې شي او باد یې یوسي، رانه هجرت مو اندامونه بند په بند وکړي. خو ته دا منې چې بل ښایست ته دې مسکی شمه زه؟ دنیا کې هر څه د امکان په دایره کې اوسي. داسې څه نشته چې له دې نه دې ایستلی شي ځان. دنیا کې اوس د فاصلو په نوم څه نه دي پاتې. هر څوک که وغواړي او چا ته رسولی شي ځان. خو ته دا منې چې د تا وروسته خپل منزل بدل کړم؟ ګوتې مې پرې شه چې ګلاب پکې ونه شم نیوی، پښې مې ماتې شه چې بل خوا حرکت ونه کړم، سترګې مې ووځه چې ښایست شي بې تعریفه راته، تندی مې خاورې شه چې چاته عبادت ونه کړم. خو که دا هیڅ ونه شي نو تا ته خو معلوم یم زه، خو که دا هیڅ ونه شي تا ته خو معلوم یم زه. ته دا منې چې له تا وروسته چا نه ګل واخلم؟ ته دا منې چې له تا وروسته چا نه ګل واخلم؟ ته دا منې